دا خبر ارمان ده. محترم مولوی صاحب یو خبره ته اشاره وکوله وی چې د الله نه بغیر د هیڅ نه مو ویری زه سخت تاییدوم دا خبره. ګورئ دین یو دین دی، قرآن یو قرآن دی، اسلام یو اسلام دی. خو افسوس چې دغه یو قرآن ته بندر او طرف ته یو قسم عملی کی او ته بندر دې طرف ته بل قسم عملی کی. په دې ځای زما ډېر افسوس دی. دا خبره مې علما کرامو طرف ته لږ متوجه ده او داسې وایم چې ګورئ علما کرامو یو پاکستانی عالم چې تاسو په ټي وي کې خپله لیدلی وي چې دغه یو سور پټکی په سر دی چې هغه په خپله په اسلام کې سور پټکی نشته. څوک وایي چې سور پټکی چې کوم مسلمان په سر کړی هغه فیصله په دې باندې کوي چې په افغانستان کې جهاد روا دی او پاکستان کې روا نه دی. ولې په افغاني عالم کې داسې یو غیرتي نه پیدا کېږي چې داسې ورته وایي چې تو خدای په پاکستان کې فاحشهخانې نه دي موجودې. د دې دپاره چا یو اقدام کړی؟ ما خو چې راولاړوي زه دې حقیقت درته وایم ځکه ما وژونکی الله دی بل څوک نه. که مې یو څوک مړ کړي هر څوک مې چې مړ کړي فیصله راسره بیا د جنت د جهنم الله کوي بل څوک یې نه کوي. مرګ مې کور دی په الله باندې یو وخت مې وژني. یو چا ولې دا خبره په ټول 34 ولایتونو کې یو څوک راولاړ نه شو د والي صاحب نه نیولې د عالم نه رانیولې د شورا نه رانیولې داسې چې ورور ته څه کوي تر څو ورځې ما په افغانستان کې د جهاد روا بولي. ولې دلته قرآن نشته، دلته قرآن نه ویل کېږي، دلته 15 وخته لمونځ نه کېږي، دلته چې الله تبارک وتعالی د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دوره کې د جهاد په اوږدو کې نبی علیه السلام ته حکم وکړي هر هغه ځای چې صحابه یې درسوي چې هلته اذان مطلقا وشان نور دغو کلي نه ځه هلته جهاد نشته. زما ختمو ته راشه او زما مساجدو ته راشه چې په دولتي ارګان کې زه مسجد لرم او بیا هم د جهاد فیصلې راباندې کېږي. د دې دپاره د حکومت نه مې دا تقاضا ده چې په زور مخه نیوی شي، په زور یې ونیسه، که پر رضا نیوی شي په رضا باندې ونیسه. د علماو نه مې دا تقاضا ده وروره چې مسلمانان یو موږ تاسو ورته وایي د ځان نه خو دفاع وکړئ. ولې که موږ مسلمانان وو خلک مو دې مړه کړي نو که مسلمانان ولې د خپل اسلام نه دفاع نشي کولی؟ ولې نشي ویلی چې ملا صاحب ولې جهاد راته روا بولې؟ ولې مې د کافر څخه تشبیه کوي؟ الیاذ بالله که کافر بیا خو جلا خبره ده بین ولې د اسلام په جامه کې نه وتلی. زموږ تاسې ګورئ په حال ډېر افسوس دی تاسې خدای که به پټه خوله پاتې کېږي. نور د حکومت نه مې د تقاضا ده چې علما دې ته فیصله وکړه چې ګورئ په افغانستان علما د افغانستان دین د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي په دغو دین باندې ټینګ ولاړ دي او تاسو ورباندې دا فیصلې مه کوئ چې دلته جهاد روا دی. او حکومت هم لږ ځان وښوري د خدای په لحاظ خو تقریبا یو څو ارګانونه لرو الحمدلله بیخي داسې بلاس بې کوم نه یو او یو څه ورته غلا ماتوونکی جواب هم ورکړي که د هر شي په واسطه وي ځکه چې د یو مخ پټ پاتې کېدل آخر سړی په سیلي پسې وروسته په غار کې اوبه پسې ورتویول دي آخر به راځي په خپل کور کې به مو تاسې دغه پاکستانیان دغه پنجابیان مو ووژني. نو دا خبره زما ډېر ارمان وه چې ما زه به پرې یو ځای کې کوم چې د خدای په لحاظ هم حکومتي ارګانونو او هم علما کرامو د دې په اړه باندې یو اقدام وکړي، یوه مظاهره وکړي، یو خبره راپورته کوي چې دغه خبره زموږ په موږ باندې مه تپئ.